د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال د اسد میاشتې په 3 نیټه د کار په ملي کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل اسلامي امارت د یو مسؤل او حاکم نظام په توګه د خپل مسؤلیت ګڼي چې هیوادوالو ته په وخت او ښه ډول خدمات وړاندې کړي. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت هڅه کوي چې هیوادوالو ته د نورو اسانتیاو برابرولو ترڅنګ کاري فرصتونه هم رامنځته کړي چې په همدې موخه یې لسګونه بنسټیزې پروژې پیل کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اسد میاشتې په 3 نیټه د مس عینک پروژې د غځېدلي سړک د جوړولو چارو پرانیسته وکړه. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال د مس عینک پروژه له مهمو او حیاتي پروژو وبلله او زیاته یې کړه چې د دې پروژې ډیر وخت ضایع شوی او اوس مهال پکار ده چې عملي کارونه یې ژر پیل شي. هغه د مس عینک پروژې د قراردادي کمپنۍ مسؤلینو ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د اسد میاشتې په 4 نیټه په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د معیاري انتظار خونې د بنسټ ډبره کېښوده. پر دغه انتظار خونه د خصوصي سکتور له لوري 290 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په 18 میاشتو کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اسد میاشتې په 4 نیټه د کابل په 9مه ناحیه کې د 10 میلیون ډالرو په لګښت سره د درملو جوړولو فابریکه پرانیسته. محترم ملا صاحب په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته وویل د درملو د تولید د فابریکه به نه یوازې د هیوادوالو د صحي وضعیت لپاره ګټوره تمامه شي بلکې د هیواد له اقتصادي ودې سره به هم لازمه مرسته وکړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د درملو تولیدي فابریکو مسؤلینو ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او له هغوی یې وغوښتل چې د هیواد د اړتیاو په نظر کې نیولو سره د له نړیوالو معیارونو سره سم با کیفیته درمل تولید کړي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې سوچند